بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په لغمان ولایت کې ښایسته باران دی، نری باران ده او موږ د قمر بنسټ جوړ شوي کورونه چې کوم ایتامو لپاره جوړ شوي دي هغه سپارو او د پرانیستې پروګرام لرو. نو دا هم په لغمان کې یو له هغو کورونو څخه ده چې د یتیمانو لپاره جوړ شوی دی. نمبر 209 نمبر کور دی چې نن افتتاح کوو. انشاءالله دوی ته به سپارو او له دې وروسته به دوی پکې یو خوشحاله او ارامه او ښه ژوند تېروي. او هغه دوستان چې همیش د قمر بنسټ سره ملګري دي، خپلې مرستې رالیږي، خپل صداقات رالیږي او هغه به انشاءالله موږ په دغه ډول مهمو او اساسي ځایونو کې مصرفو. دوستانو فوټیج اخیستي دي د کوټو، هغه هم در سره شریک کړي. 2 کوټې دي، یو تشناب ده، یو اشپزخانه ده. انشاءالله هغه د یو نارمل کور لپاره د ژوند کولو ټول امکانات ورته آماده سوي او چمتو سوي دي. نو قمر بنسټ لینکونه هم درته په سکرین ښکاري. باران کره تیزیږي او ورسره د واتساپ شمیره م انشاءالله راځي په ګډه باندې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو او په خدمت کې اوسو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.